بسم الله الرحمن الرحیم. باب دوم استفعال. استفعال بوب وذکر شو ده د پورا د معنا د طلب. معنا د طلب یو معنا د طلب صریح وی واضح وی لکه تو یې چې استغفرتو مو طلب د مغفرت وکړه د الله تعالی نه، لکه استغفار مې وویل دا صریح ده. او یو داسې وی چې مقدر وي پشه لکه ته چې ویې چې استخرجته چې مو ارویست دای، مو ارویست دای شا. و د طلب نه علاوه د قصر د پورا استفعال وذکر شو ده. قصر معنا لاندولا، لاندولا لکه یو جمله ده انا لله و انا الیه راجعون. دا چې چیرې د غم خبر وروه بیا دا مشتو سویای د دغه د پورا مختصرا دا لفظ ودا کړه شو دا استرجع. استرجع چې څه کوی د باب استفعال نه دغه د امر اصله چې د انا لله و انا الیه راجعون ویل تکشلا علامت ان علامت اغ یعنی د استفعال زیادت سین و تا است، زیادت د سین و د تا دا قبل فا مقصد فانا چون الاستنصار و دیش حمزه وصلینا بعد سین و تا دغه زائد دی. الاستنصار مدد غشتل یا طلب مدد کردن، غشتل د مدد تصریفه گردان د استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصرون. استنصر د مدد غشتو، یستنصر دای مدد غوړي، استنصارا په مدد غشتل سره فهو مستنصرون پس دای مدد غشتین کده. و استنصر د سره مدد وشو، یستنصر د سره مدد کېږي استنصارا په مدد کې دل سره فهو مستنصرون پس دای مدد کړه شو ده. الامر منه استنصر طلب د مدد وغوړه یعنی ته مدد وغوړه د چانه. والنهي عنه لا تستنصر مدد مغوړه ته. الظرف منه مستنصرون ظرف تزنه مستنصر دغه صيغه یو د کول غوړي. فائدہ در استطاع یستطیع استفعال په وزن باندې چې وی استنصر یستنصر وزن ته چرو وله استطیع یستطیع به استطیعنا استطاع جوړ شو، یستطیعنا یستطیع جوړ شو. در استطاع و یستطیع جایز است که تا استفعال حذف کنند، چې تا د استفعال حذف کی بیا په دغه شیل چې تا د استفعال ځنه حذف کې بیا څه جوړ شل استطاع یستطیع. بیا استطاع و د ماضی گردان شي، یستطیع و د مضارع گردان شي. اس پر روشا قرآن پاک شه دغه کلمات څنګه استعمال شوی دي. فمستطاعوا استطاع 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 جمع مذکر غیب صیغه ده ٹھیک شلا. وبل ما لم تستطع ما لم تستطع شا یعنی د یستطیع مضارع نه یې تدری کړی دو بیا یستطیع یستطیع یستطیعان یستطیعون بیا تستطیع تستطیعان تستطیع بیا لم جزمه په داخل شو ده بیا لم تستطیع غین ساکن شو و یا ساکنه و بیا اجتماع د ساکنین رغله بیا یا سارو خړه تستطیع پوته شو ٹھیک شلا. ما لم تستطیع در قرآن مجید از همین باب است هم دغه بوب نه دو یعنی استطاع و ما لم تستطیع دا په اصل شوی استطاع و ما لم تستطیع بیا تا د افتعال زنه حذف شلا بیا استطاع و ما لم تستطیع پوته شل. دکه چې طا و تا دا قریب المخرج دی په دغه شی ادغام مشکل ده او بیا په دا وجه چې دی دوړې متحرک یادي نو په دا وجه باندې د تا حذف کول چې کیندي دا بیا جایز شل.
او په حذف کول شي بیا دا قاعده ده چې طا و تا دي ها بیا په یو حرف زائد ده لکه د استفعال و حروف شه دوا دي سین و تا زائد دي و طا شه دو هغه خو اگر کا د تاسو سره قریب المخرج دو خو طا خو حرف اصلي دو کنه ده ذات کلمه نه دو بیا حذف کوله خبره چې روشي به هغه شی از زائد اولا بالحذف بیا زائد حرف چې دا هغه زیات حق دور د حذف کوله شادغه شوی چې دا زنه خلک د استواغ یستیغ چې دی د افعال نه غړلې دي ها اصلي دوا خو چې د افعال ولا حمزه چې دو هغه خو حمزه قطعی دو کنه هغه حمزه خو قطعی دو او دا حمزه وسلی دو قطعی حمزه خو به نور زیږي باب سوم انفعال علامت آن زیادت نون است قبل فا علامت د ایغ آن ضمیر نه مراد انفعال لکنا دا د ضمیر بعید ده آن و این ضمیر قریب علامت ایغ زیادت د نون دا زیوتولا د نون دا مخش دفاع کلمه نه و این باب ہمیشہ لازم آید و دغه بوب ہمیشہ لازم ارسی یعنی فعل لازم هغه وی چې خالی په فاعل تمام شي فعل متعدی هغه وی چې د فاعل سره مفعول تقاضا یا کوي دا باب لازم ده انفعال دا همیشہ لازم ارسی چون الانفطار شگافته شدن چې چوین وشي په یو شي پټ جانا دراړ بن جانا تصریفه گردانی دا انفطر ینفطر انفطارا فهو منفطر الامر منه انفطر والنهي عنه لا تنفطر الظرف منه منفطر شا انفطر دا مزید و ینفطر دا مضارع دو انفطارا دا مصدر شا منفطر دا صیغه دا اسم فاعل دو اسم فاعل صیغه همیشه دا پورا پا ثلاثی مزید شه مقابل اخیر بنده کسراوی و که متعدی و به اسم مفعول یا زنرسی به متعدی اسم مفعول مقابل اخیر بنده هم مفتوح وی و ظرف الماده تولی وی چې ظرف چې دا هغه د اسم مفعول په وزن بنده وی از دا باب لازمی دا دغه مجهول صيغه نشتا اسم مفعول یا نشتا پشه خو ظرف شتا پشه ظرف الوزن چې دا هغه د مفعول غنده او مقابل اخیری مفتوح منفطر یعنی زوی د چودله انفطر وچوا لا تنفطر ماچوا قاعده اتباب یو قاعده دو هر لفظه که فای او نون باشد هر یو لفظ که فای او چې فا کلمه ده نون باشد نون وی از باب انفعال نیاید د باب انفعال نه نرسي ویل چې باب انفعال څخه د فا نه مخ شخو یو نون شتا ایس کبه دغه لفظ د فا کلمه په زوی بنده یا نون روغای بیا دوانو نه روغل او داسې نشي کېدله بلکې اگر ادای معنی انفعال منظور باشد کچره تو د ادا کول د معنی د انفعال مقصود وی یعنی لازمی روستل ته وړه داسې لفظ وی چې فا کلمه شی نون روغلاوي لکه نکاسا ټیټدل نکاسا د ثلاثی مزید نه به داغه ته داسې نشه ویلا چې باب انفعال ته یې څه چوي چې ان نکاسا ماضی جوړه کې ان نکاسا نه داسې نه بیا نون او نون دوانو نن سره روغل دغه شخو بیا ادغام کېږي بیا غا زائد نون د سکه دغه شی یو نون زائد دا او یو نون ذات کلمه نه ده نو انفعال بوبتوي داسې لفظ نه وروره به دغه افتعال توره آن را باب افتعال بوراند ایغه لفظ لرا آن مراد دغه قاعده په سر شي چې دا هر لفظ ته شو دا لفظ یعنی هغه لفظ و باب افتعال تا اورشی بوراند اوری لے جاتے ہیں چون ان تکاسا لکا ان تکاسا دا د افتعال په وزن شکنه ان فعل په وزن باندې نشه ویلا ته بیا باب افتعال تور معنا وی اغا وی لازمی سرنگون شد سر یې ټیټ شو یعنی سر ټیټ شو سرنگون دغه ویل کدم منډه چې میوه دور شي کنه بدای درین شي برلاله او چې میوه دور نوي بدای پوسټ چی وی کنه
سرنګون چې ټیټ شي د سرنګون د عاجزي د پر د لفظ استعمالېږي. عاجز سړی چې هغه ټیټ سر وي کنه. بیا وته وګورئ باب انفعال علامت آن زیادت نون است. علامت د ایغ زیادت نون دا قبل فا مقصد فا کلمه نه. و این باب همیشه لازم آید دا باب همیشه لازم ارسی چون الانفطار لکه الانفطار انفطار دا مصدر دا معنی دو شگافته شدن مصدری معنی او اردو سے پھٹ جانا چودل. تصریفه انفطر ینفطر انفطارا فهو منفطر. الامر منه انفطر والنهي عنه لا تنفطر. الظرف منه منفطر. قاعده هر لفظ کې فای او نون باشد. هر لفظ چې فا کلمه د نون وي اسباب انفعال نه آیات د بوب د انفعال نه نرسي. دا غرنګ میسته پیدا نون کاف سین ولا مدارو کړی دو کنه ناکاسا چې دا د انفعال نه نرسي ان ناکاسا نشویل دا چې معنی انفعال یعنی معنی لازمی تو پښه رواله بیا به باب افتعال توره. دا غرنګ یو بل کلمه دو ناقالا بس دا غډر دنه